بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د ننني لیکچر موضوع بیا هم ویر کلاس ده او په دغه لیکچر کې به زده کړو چې بټوین اپریټر چې دا موږ څه ډول په ویر کلاس کې کارولی شو او بټوین اپریټر څه شی ده. د بټوین اپریټر په ویر کلاس کې کارولو دپاره زه موږ SSMS ته بټوین اپریټرز چې کوم ده هغه د یو رینج کې چې څومره ډیټا موجوده وي هغه راخلي. رینج نو مطلب دغه ده چې دوه نقطې ولري، یعنې د پیل نقطه او د پای نقطه. دوستانو دلته ګورئ چې زما د آرډر ټیبل څخه آرډر آی ډي کالم کې چې کومه ډیټا ده او همدا ډول د کسټ آی ډي کالم کې چې کومه ډیټا ده او آرډر ډیټ کالم کې چې کومه ډیټا ده هغه زه رااخلم. خو په ویر کلاس یعنې په ویر کنډیشن کې زه ورته وایم چې دا آرډر ډیټ چې ده دا بټوین وي، یعنې دا کوم رینج کې شامل وي دغې نقطې څخه ونیسه تر دغې نقطې پورې. یعنې دغه نقطه کې چې زه ورته وایم چې 2009 کال لومړۍ میاشتې لومړی تاریخ څخه ونیسه تر 2008 کال شپږمې میاشتې 10 تاریخ پورې دغه دوه نقطې زه ورته ورکړم. دغه دوه منځ کې چې څومره ډیټا ده هغه ماته راواخله. که چیرې زه دغه کویري انتخاب کم او اکزیکیوټ کم، ستاسو به وګورئ دوستانو چې یوازې هغه ډیټا راخلي چې په دغه دوو تاریخونو په منځ کې موجوده ده او همدغه تاریخونو سره. دوستانو بټوین اپریټر چې کوم ده هغه موږ د ان ځای ناستی هم ګڼلی شو او هغه په ځای هم کارولی شو. دوستانو دلته زه بیا هم د کسټمر ټیبل څخه ټوله ډیټا راخلم، خو په ویر کنډیشن کې بیا هم ورته وایم چې یوازې زما ته هغه کسټ آی ډي راواخله چې هغه په دغه لیست کې شامل وي، یعنې ان اپریټر درته ما کارولی ده. که چیرته دغه اپریټر زه 10 څخه تر 0 پورې ولیکم نو دغه لیست چې دا ډیر لوی به شي او لیکل به ډیر ستونزمن شي او ډیر بد به ښکاره شي. او که چیرته زه دلته د ان په ځای بټوین وکاروم نو ډیر به اسان شي او زه به یوازې 10 او شل ورته ورکړم، 10 and شل چې دغه به ولیکم او زه به چیرې دغه اکزیکیوټ کړم نو ماته به هم ډیټا راکړي. دوستانو که زه چیرته فعلا د ان وکاروم نو زما ته به یوازې هغه خلکو په اړه معلومات راکړي چې هغوی آی ډي له 10 څخه تر 10 په منځ دی، یعنې دغه لیست کې موجوده. که چیرې غواړئ تاسو نور ټوله ډیټا دې راکړي خو دغه ډیټا دې رانه کړي، تاسو د ان څخه مخکې ناټ ولیکئ او وای کاروئ نو دا به هم ټوله ډیټا درکړي، خو یوازې دغه خلکو ډیټا به درنه کړي چې په دې لیست کې شامل دي. تاسو ګورئ دوستانو چې زما ته د 1 څخه ونیسه تر 9 پورې آی ډي زما سره موجوده ده. بیا له 9 څخه وروسته چې دا 21 آی ډي ده، دا ځکه چې زما ورته ویلي چې د 10 څخه ونیسه تر 10 پورې چې د لیست کې شامل دي دغو خلکو په اړه معلومات ما ته مه راکوه. که چیرته زه دغه ستاسو د ان په ځي بټوین ولیکئ دغه به ډېر اسانه شي او ساده به شي، ځکه چې یو رینج دپاره تر ټولو غوره چې ده هغه بټوین اپریټر ده. زه ورته وایم چې کسټ آی ډي بټوین 10 and 20. تاسو کولی شئ چې دلته 2000 ولیکئ، هر څومره چې ستاسو ضرورت وي هغه ولیکئ، خو زه یوازې 10 لیکم او که چیرته زه دغه انتخاب کم وای کاروم نو بیا به هم زما ته ډیټا راکړلی شي کوم چې په ان کې ان په مرسته یې ما ته راکړې وه. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع، تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.